ډېر زیات دي او ډېر کاروبار هم د دوی لاس کې دی. ډېر هټۍ دوکانونه یا دغه په تورستي ځایو کې چې شیان خرڅوي اکثره دوی دي. ګاوډ یو مذهبي کس و، نو دا یې ممکن کلیسا په شان څه جوړ کړي وي، په سر خو یې صلیب ښکاري. راغلی یو د ګول پارک ته. نجونې پکې څو مصروفې دي. که معلومات ورکوي نه پوهېږم. هلو ښه، د ګول پارک مشهور پارک دی په بارسلونا کې او د مشهور معمار یا انجینر یا مهندس هغه چې مشهوره کلیسا یې طراحي کړې ده د بارسلونا، انټونیو ګودي، د هغې لخوا طراحي شوی او بیا په هماغه وخت کې د په ژوند کې جوړ شوی دی. ویل کېږي چې ده غوښتل دلته یو ښارګوټی جوړ کړي، خو چا سرمایه ګذاري ونه کړه او بیا وروسته د پارک په بڼه افتتاح شو. جالبه دا ده چې په دې پارک کې هر څه چې ګورئ منحني دي، مستقیم خط نه دی پکې کار شوی او د دې علت دا دی چې د انجینر عقیده درلوده یا باور درلود چې په طبیعت کې مستقیم خط نشته او هر څه چې دي منحني دي یا مستقیم خط هم بالاخره کږیږي یا منحني کېږي به. نو په هغه وخت کې داسې جوړښتونه دلته جوړ کړي دي چې اوس وخت کې ډېر جالب دي. دا پارک هم دلته په بارسلونا کې د یوې تپې پر غاړه جوړ شوی او هر کال میلیونونه کسان ورته راځي لیدلو ته یې. خلک چې عکسونه اخلي باید ورته منتظر شو او بارسلونا چې د خپله په هواره سیمه کې نه ده واقع، یو څه برخه یې تپې هم لري او ډېر عجیب جالب یې جوړ کړی دی. که فکر مو وي اتا پایې هم یو څه میل لري، کږي دي. انټونیو ګودي د نړۍ په کچه پیژندل شوی مشهور انجینر دی. انټونیو ګودي په 1952 کال کې نړۍ ته راغلی و او په 1926 کال کې بیچاره یو ټرم لاندې کړ او مړ یې کړ، ژوند ته یې د پای ټکی کېښودل شو. د هغه ځینې نور شاهکارونه هم دلته شته. د دې پارک تر څنګ یوه مهمه هغه بله کلیسا ده، یو څو نورې ودانۍ هم شته
چې مهندسي او جوړښت مشهور دی. نو دا پارک دی د لیدلو وړ ځایونه لري، خو وګورو چې څومره یې لیدلی شو، ځکه غټ پارک هم دی او مختلفې برخې لري. ټیکټ یې 10 یورو دی او هغه بسونه چې دي د ټوریستانو هغه راځي، همدلته نږدې سټاپ لري. ښه والی دا دی چې له دې ځایه ډېر عالي منظره هم ده، ښکاري د بارسلونا د ښار او ښه ننداره یې کېږي. دا ځای هم بلکل په لیدلو ارزي، همغه د کلیسا په شان دا هم یو شاهکار دی. نو راځئ که راکړئ زما سره ګرځئ، وګورئ کېدای شي نوم یې هېر شو، مړی ایښي دي په تیږو کې. یا دا ګلدانۍ څنګه جوړې کړي دي. انتونیو ګوډي چې و خپله په طبیعت مین کس و، نو ځکه د ده ډېر کارونه چې دي هغه له سوچه طبیعت نه الهام اخلي. زه به لږ په غلطه لاره لاړ شم چې لنډه شي. انتونیو ګاودي هم خپله په همدې باغ کې ژوند وکړ، له هغې ورځې چې دی مشهور شو. فکر کوم دغه کور کې اوسېد، خو دا کور د ده د بل ملګري له لورې ډیزاین شوی و او دا پارک بیا د ملګري په نوم یې نومول شوی، ځکه ده نه غوښتل چې د ده په نوم څه شی په بارسلونا کې یا په دې نړۍ کې ونومول شي. د یوازې پنځول کول او شاهکارونه یې رامنځته کول، ممکن د شهرت شوقي به نه و. دلته زینې ډېرې دي. هغه کلیسا چې وړاندې ښکاري هغه هم د ده شاهکار دی، ممکن ډېره به مو لیدلي وي په ویډیوګانو یا انځورونو کې چې په تېره ویډیو کې مو په اړه معلومات ورکړل. Per esempio, ora facciamo una cosa che si vende di più da qualsiasi altra parte, ci sono capocci e dragones di diesel, vero? Che ora sono super di moda. Esto es pero hay que revelarse. دا سړی دلته په خپله سملاسي ځینې شیان جوړوي چې جالب دي. هنرمند دی. نو نړۍ هغسې انجینران لري او موږ یا ما غوندې بیکاره انجینر او یا ګلبدین غوندې. موږ له انجینرانو نه متاسفانه تعالی نه لرو. دلته په دې ښار کې په بارسلونا کې هندوان ډېر زیات دي او ډېر کاروبار هم د دوی لاس کې دی. ډېر هټۍ دوکانونه یا دغه په تورستي ځایو کې چې شیان خرڅوي اکثره دوی دي او تورستانو په توګه هم وینم ځینې ګرځي. ډېر نه پوهېږم چې دوی ولې له دې ښار سره ځانګړې لیوالتیا لري، یا ممکن اوس په ټولو ښارونو کې وي، خو نورو په پرتله یې دلته زه ډېر وینم. او یو
se aburre al final. اوچت سترګو کېږي چې نورو خلکو په پرتله زیات دي. مخکې به د چین او جاپان خلک زیات وو، خو اوس هغه کم شوي دي. د کرونا د کبله هغوی ډېر نه د سترګو کېږي. هغه د غره په سر چې ګورئ هلته هم یوه ستره کلیسا ده او دا تقریبا د پارک تر ټولو لوړه نقطه ده. ځای چې وګورو کوم ځایونه ښکاري. توتیان هم دي دلته، دا ډېر جالب دي. د دې پارک هغه لاندې برنډه چې دا ډېره مشهوره ده، هلته به هم ورشو. د دغې ودانۍ تر شا ده او هغه موزاییک باندې چې کوم کار شوی دی دلته په ځینو ودانیو کې، هغه ډېر مشهور دی. شاوخوا داسې کږې بږې لارې تللي دي. د زیتونو ونې زیاتې دي په پارک کې او ټوله شنه سیمه ده. اگر چې اوس دا د ژمی هم دی مګر دلته ګرمي ده او جمپر باید وباسي. هوا ګرمه ده، 15-14 درجې ممکن اوس وي ځکه مازدیګر دی. د ورځې 17 درجې وه. نو راځئ دا نورې برخې به هم وګورو او بیا به ولاړ شو. د ماښام به د بارسلونا د نورو برخو ننداره وکړو. د دې پارک دغه موزاییک ډېر مشهور دي او د ماتو کاشیانو ټوټې دي، خو دلته ښه کار ورنه اخیستل شوی. دا برنډه مشهوره ده، ممکن د ټیک ټاک ویډیوګانو کې مو ډېرې لیدلې وي. تورستان ډېر زیات دي، خو خپله بارسلونایان هم راځي مازدیګره دلته. اوس هواوې یو څه یخې دي، خو اوړي کې به ممکن تر دې هم زیات بیروبار وي. شاوخوا کې نور ځایونه هم شته، خو اوس به یې ونه شو کتلی، بیا به بل وخت ګورو که بیا قسمت و او راغلو.
دا هم د برنډه ده د لاندې خوا نه. دا مجسمه ډېره مشهوره ده، خلک عکسونه ورسره اخلي. دا څو دروازې لري پارک، خو د هرې دروازې نه فکر کوم سړی نشي ورننوتلی. نو په ځینو خاص دروازو کې ټکټ ورکوي. دلته فکر کوم موزیم دی. ما نقشه ځان سره روانه خسته. دې ته د ورتللو لپاره هم فکر نه کوم دومره لاین کې درېدل اړین وي. اوس چې ما نقشه کې وکتل دغه لوړ دې خوا ته چې ښکاري د ګاوډي موزیم دی. د د ژوند په اړه آثار پکې خوندي شوي دي او ده هم دلته ژوند کړی دی. د ژوند وروستي کلونه یې هم دلته تیر شوي دي. مهمه موضوع چې د ګاوډي په معمارۍ کې وه یا د هغه په طرحو کې هغه دا وه چې دا د باروک له سبک سره د باروک د مهندسۍ له سبک سره یې خپل سبک چې ځانګړی و د ده یو ځای کړ او د دواړو له ټولګې نه یې یا ګډون نه یې یا مکس نه یې داسې یو څه جوړ کړم چې اوس هم په نړۍ کې شاهکار دی. نو نوښتګر انسان و، خلاق و، نابغه و، خدای پاک ښه ماغزه ورکړي وو او له هغوی د ژوند تر پایه ښه ګټه واخیسته. دا هم د ګاوډي د پارک بیروني نما ده. دروازه یې ده دلته. ګاوډي یو مذهبي کس و، نو دا یې ممکن کلیسا په شان څه جوړ کړي وي، په سر خو یې صلیب ښکاري. که مو غوښتل له دې ځایه بیا ډالۍ هم اخیستلی شئ د دې بارسلونا او یا د پارک اړوند. اکثره موزاییک ته ورته شیان دي یا موزاییکونه جوړ شوي یا کاشیانو. قیمتونه یې د بیلګې په ډول دا وړه مجسمه 9 یورو ده. وګورځو بار ډېر دی. بیا به خپل بس پیدا کړو چې چیرته دی. دلته دا دوکانونه نور هم زیات دي او
نور چې په لاسو کې شیان خرڅوي هغه کسان هم هندوان و پاکستانیان شته همدې شاوخوا کې د دې ځای د خواړو رستورانتونه دي چې خاص خواړه بهري زیات پکې خرڅېږي دا هم همداسې د توفو یو دکان دی دا ډول دې طرف ته دا هم د بارسلونا ګاوډي موزیم او شاوخوا سیمو څخه د پښتون ګرځندوی د لړۍ یوه بله برخه بیا هم له ما سره اوسئ د نړۍ نور ښکلي ځایونه به هم ګورو Thank you.